مثلا 1 لک روپۍ لري چې 1 لک روپۍ لري نو حال دا چې 50,000 روپۍ سړی ولري دا نن ریټ کې شی سبا بیا بل ریټ بیا د اختر بعد بل ریټ و دی قرضدار دی 1 لک روپۍ لري او دی 50,000 روپۍ قرضدار دی پر د باندې قرباني نشته ول 50,000 او 50,000 پاتېږي نو د 50,000 روپۍ باندې قرباني چې دا غا راځي نو لهدا پر د باندې قرباني چې دا غا نشته یا یو سړی چې دی هغه مثلا داسې قرضه لري چې وز دی مطلب قرضدار دی قرضدار کوم قرضدار دی چې 1 لک روپۍ د چا قرضدار دی اوس که د ورکول اراده یې وه د ورکول 1 لک قرضدار دی 1 لک لري د ورکول اراده یې وه بالکل ورکولې بیا پر د قرباني نشته او که د ورکول اراده نه وه بس داسې پور و هغه ورک و سړی ورک و د اراده یې هم نه وله د 10 کالو پور ولو بالکل په فکر کې رانو دا به زور کوم بیا پر هغه باندې دا چیز قرباني سته دی به دا نه وایي چې زه قرضدار یم یا پر ما باندې قرض دی هغه سته او بل خبره دا ده د نابالغ اولاد قرباني چې د هغه خو نشته نابالغ اولاد نه پر پلار باندې سته او نه پر د باندې په خپل چې د هغه سته او ورش چې دی هغه به د 5 کالو یې غوی چې دی هغه مثلا د 2 کالو یې پس چې دی هغه به د 1 کال سرلیم دی 1 کال کچیر پس دونه غټولو دونه مطلب جوړ روغلو هغه د کال په څو کې دی لکړی وای نه پیژندل کېدی بیا د هغه د هم کېدل د سیرلی ده نه ایسو د سیرلی ده نه بالکل د سیرلی چې دی هغه به کال پرسوي خامخا به پرسوي او بیا بل خبره ده دا کوم چې شراکت ولا قرباني د اجتماعي قرباني چې بولی عزیزان په دې کې به د ټول اراده د الله د رضا لپاره د ټول اراده د الله د رضا لپاره کدی و سړی نیت دا و چې د غوښه لپاره کوم یا یو سړی وایي یاره مسجد د سید ما بچا دي د بل کور ته ناشته د ټول قرباني چې دا غور خرابوي یا یو سړی دی هغه مثلا د بانک ملازم د بانک عام طور ملازمین چې دی هغه د سود کاروبار دی د تنخواه د سود دا اوس یو سړی چې دی هغه د انشورنس یا د بیمه یا د هغه رقم مطلب هغه د بوندو په بوندو کې هغه نام لراوتل دي هغه پیسې حرام دي هغه د خمار دي یا په بانک کې د ملازم دی هغه د سود پیسې ودته ملاوي وسراله په اجتماعي قرباني کې حساب سره واخصله د هیڅ قرباني نشي کېږي د ټولو قرباني چې د هغه ولاړه خراب وسوله د ټولو پیسې چې د هغه به حلال دي د ټولو او یا دا رقم دي وکسان دي او کسان کې مثلا یو داسې سړی دی هغه صحابه او دشکنځاوي کوي یو داسې سړی دی هغه عائشه صدیقه ته بد وایي یو داسې سړی دی چې هغه ابوبکر صدیق ته بد وایي صحیح سلو یا یو پرویزی دی یا یو قادیانی دی هغه یې قرباني کومه شپږته یو زایمه چې شپه وکمه بیا به مام در سره شریکي د هیڅ قرباني نشي کېږي ټول قرباني چې دا خبره عقیده به ټول مسلمانانو وي نیت به مسلمانانو یوي مطلب د الله د رضا لپاره بیا قرباني چې دا هغه سي کېږي کنه بیا قرباني چې دا هغه سي کېږي نه او بل خبره اوقات هغه وخت د قرباني وخت نو معلومه خبره ده سارا د بازار دی په سارا کې د چې کله سهار اذانونه وسو مثلا پېشتمه ختم شو الته ټیم شروع چیر شي دګا نه الته ټیم شروع د اختر اوله دویمه دریمه د لمر پروتو پر دا ټیم دي سېسلو کې د ورځې کې د شپې علما فرمایي نه به کې و بتی بنی بجلی بنی تیار به کني پروا نه لري خاطر رونه دي او دا چې مطلب سارا کې دا خبره ده او په بازار کې چې دا یو ایدګه لا هم نه سوي کې شهر ولر شو چې شو قرباني وکړه قرباني سي کېږي چې وای ایدګه په ټول شهر کې وسوله مثلا د اشراق پر چې باندې په ایدګه وکیش په مرکز په کم ځایو کې بچ وښو د ازما استاد لپاره کافي ده شاو خټون علاقې لپاره هغه ایدګه کافي ده خپل ایدګه ضروري نه ده چې زموږ کور وڅنګ ته ده یا زموږ د مالیه ده یا چیش هغه مطلب که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ